أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة الأعراف 103 نمبر آیات ده. مخکې آیاتونو بعضې واقعات د انبیا علیهم السلام بیانېدل، بعضې دلایل نقلیه په توحید باندې، او د لوط علیه السلام واقعه بیا د دې مقصد دپاره راوړه چې دا قوم د شیطان د تابعدارۍ نه منع کړی و. د آیتونو نه اوس شپږمه واقعه شروع کېږي چې هغه واقعه د موسی علیه السلام ده، او دا هم په دې مقصد باندې ذکر کېږي چې الله رب العالمین تشجیع په دعوت باندې ورکوي، زړورتیا په دعوت باندې. ته ګوره انبیا علیهم السلام بادشاهانو ته، هغه خلکو ته چې هغوی سره فوجونه او لښکرې موجودې وي، هغوی ته دعوتونه ورکړي، د هغوی سره مبارزې او مقابلې کړي دي. نو دې د وجې نه د موسی علیه السلام واقعه به تفصیلي ذکر کوي. د موسی علیه السلام واقعه به بعضې صورتونو کې ابتدا د ولادت نه شروع کېږي، بعضې صورتونو کې دعوت نه شروع کېږي، مختلفو صورتونو کې دا تفصیل شته دی. دلته به د موسی علیه السلام واقعه د دعوت نه شروع کېږي چې مدین نه کله راغی، الله رب العالمین نبوت او پیغمبري ورکړه، نو الله رب العالمین فرعون ته راولېږلو چې ورشه ته دعوت ورکړه. نو دلته به واقعه د دعوت نه شروع کېږي. ثم بعثنا بیا ولېږلو مونږ من بعدهم وروسته د هغوی نه موسی علیه السلام، د دې پیغمبرانو نه وروسته موسی علیه السلام مونږ ولېږلو بآیاتنا په معجزو زمونږه الی فرعون ته وملئه او غټانو د قوم دغه ته، فرعون او دغه د قوم غټانو مشرانو هغوی ته مونږ ولېږلو. وظلمو نو ظلم وکړلو هغوی بها په هغې سره، دغه معجزاتو نه انکار وکړلو، د الله د آیتونو نه انکار وکړلو. فانظر نو وګوره کیف کان څرنګه شلو عاقبة المفسدین، انجام د فساد کوونکو مفسدانو ته الله رب العالمین څرنګه عاقبت او انجام ورنصیب کړلو. وروسته به تفصیل راشي، الله به مختلف عذابونه او بیا آخر کې الله دریاب کې غرق کړل دوی. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. دې نه اوس دعوت د موسی علیه السلام شروع کېږي. موسی علیه السلام فرعون ته راغی او ته دعوت ورکړلو چې زه نبی یم او پیغمبر یم. وقال موسی وویل موسی علیه السلام یا فرعون ای فرعون انی یقینا زه رسول من رب العالمین، رسول یم د رب العالمین د طرف نه، د الله رب العالمین د طرف نه زه رسول یم. حقیق کلک یم علی ان په دې خبر الله اقول چې زه به نه وایم علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق وینا، حق خبره په الله کوم، ځکه د الله نبی دی، د الله پیغمبر دی، نو حق خبره کوي. نو هغه څه شی ده؟ حق خبره دا ده چې زه پیغمبر یم. قد جئتکم یقینا راوړې ده ما تاسې ته ببینة ښکاره معجزه، ښکاره معجزه مې تاسې ته راوړې ده من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه، الله رب العالمین ما ته معجزه را کړې ده. فارسل نو لېږه معیه زما سره بني اسرائیل، بني اسرائیل دا یې ګرو کړي وو، غلامان یې ترېنه جوړ کړي، نو دا پرېږده. قال ان كنت جئت بآیة فأت بها، دا اوس طلب د معجزې دی د فرعون. موسی علیه السلام ته وایي راوړه هغه معجزه که تا سره یي او ته د رښتینو نه یې، راوړه معجزه دی. قال ویل فرعون ان كنت که ته جئت راغلی بآیة په یوه معجزه فأت بها، نو راوړه هغه معجزه دی، راوړه او ښکاره یې که. ان كنت که ته یې من الصادقین د رښتینو نه، صادق یې په خپله دعوه کې، نو راوړه. نو موسی علیه السلام د الله په امر باندې خپل امسا خطا کي او د هغه نه یو غټ اژدها یا یو غټ ښامار جوړېږي. فالقا نو وغورځوله هغه عصاه امسا خپله، موسی علیه السلام خپله امسا وغورځوله. فاذا هي نو ناڅاپه هغه ثعبان مبین، ښامار ښکاره، یوه اژدها او ښامار د هغه نه جوړ شولو. ونزع یده، بله معجزه ورته ښکاره کوي، هغه دا وه چې کله به موسی علیه السلام د خپل ګریوان نه لاس راوویستلو، نو هغه به تک سپین پړقېدلو.
ونزع يده او راوي وستلو لاس خپل فاذا هي نناسا پاغا بيضاء تک سپین وللناظرین کتونکو تا سپین بپړقیدلو کتونکو تا. دا ناشنا معجزه و د موسی علیه السلام. زیات معجزې وي ان شاء الله تفصیل به راځي. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. کله چې دا معجزې ښکارا شولې دستی فرعون او داغه قوم په دمه تهمت ولګولو چې دا ساحر دی، ځکه دا د باطل پرستو طریقې کنه. کله چې حق پرست راشي نو یو نه یو نوم پاغي باندې ږدي. انبیاء علیهم السلام ته کله مجنون ویلي، کله قمقل ویلي، کله یو نوم بل نوم پکې خدل مخکې واقعات ذکر شونو. او دا موږ تاسو ته درس دی د حق داعیانو ته خاص طور چې باطل پرست بچی دی خامخا د ستاسو دعوت په مقابل کې یو نوم په تا باندې ږدي. په تاریخ کې همداسې دا خبره را روانه ده. د صحابه کرامو نه وروسته امام احمد ابن حنبل رحمه الله وګورئ، امام المحن د محنتونو او د مشقتونو امام. همدارنګه نور ائمه، امام بخاري، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او داسې نور په تاریخ کې کله ورته مجسمه ویلی شوي دي، کله یو نوم او کله بل نوم پکې ښودلی شوی دی، کله یو تهمت او کله بل تهمت. اوس زمانه کې هم تاسې وګورئ، کله ورته وهابیان وایي، کله ورته مجسمه وایي، کله ورته خوارج وایي، کله یو نوم او بل نوم در باندې ږدي. نو دا د باطل پرستو طریقه ده. نو موسی علیه السلام باندې دستي ټاپه ولګوله چې دا ساحر دی. هغه وخت کې د سحر چرچم ډېره زیاته وه، نو دې د وجې نه د خلکو ذهن کې دا خبره ښه کېناستله، نو هماغه نوم یې ورباندې کېښودلو. ځکه باطل پرست دې کې تجربه وي، هغه وخت او د زمانې او د کمې خبرې نه چې د عوامو نفرت یا قانون په تا باندې لګوي. قال الملأ ویل غټانو من قوم فرعون د قوم د فرعون ان هذا یقینا دا لساحر خامخا جادوګر دی، علیم پوها، دا ډېر پوهه جادوګر دی. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یرید غواړي ان یخرجکم چې وباسي تاسې من ارضکم د ځمکې ستاسې نه. وماذا تأمرون، نو څه حکم کوئ؟ د ده په باره کې د ستاسې څه نظر دی او څه حکم هم دی؟ قالوا ارجه اخاه وارسل فی المدائن حاشرین. نو قوم ویلې بس ده ته مهلت ورکئ او ساحران ورته راجمع کوي، مقابله د دې سره وکړي چې دی پړ شي او د ده هغه بطلان ښکاره شي دوی په نس باندې. قالوا ویلې دوی ارجه مهلت ورکه ده ته واخاه او ورور د ده ته چې هارون علیه السلام وارسل اولیږه فی المدائن په ښارونو کې حاشرین راجمع کوونکي. څوک راجمع کی؟ یأتو کرابولی تا ته بکل ساحرین په هر جادوګر علیم پوها، پویا جادوګران به راجمع کی او بیا به دی پړ کړي او د ده سره به مقابله وکړي. وجاء السحرة فرعون، خلاصه دا چې ساحران یې راجمع کړل او یو وخت یې سره وټاکلو چې دغلته به مقابله کیږي او په دغه وخت باندې به کیږي. سورې طه کې به د تفصیل راشي. نو کله چې ساحران راغلل نو بیا مبارزه او مقابله شروع شوه. وجاء السحرة فرعون، او راغلل جادوګر د فرعون، هغه ساحران د فرعون هغه راغلل. قالوا ویل دوی ان لنا یقینا مونږ لره بلا اجرا خامخا مزدوري وي، ان كنا کشو مونږ نحن الغالبین، مونږ غالبا که مونږ غالب شولو نو مونږ ته خامخا یو څه پیسې او مزدوري راکې. دا د باطل پرستو طریقه وي. سبحان الله، همیشه نظر په مادیاتو باندې وي. هر څه چې کوي هغه د مادیاتو دپاره کوي او مادیات په نظر کې وي. نو دلته ساحران چې کله راغله او مخکې د مبارزې نه هغه په فرعون باندې شرط لګوي چې خامخا ګوره مزدوري به راکې که مونږ غالب شو، ځکه موقع ده که نه، موقع به خرابه نه شي. داسې دا درباریان ملایان هم وي، کله چې د بادشاهانو د وزیرانو خواته ځي نو دویم چې دی مخکې نه دا خبرې ورته کړي هغه مشرانو ملایانو او باطل پرستو دا خبرې کړي چې ګوره دې ته به پیکجونه ورکوئ. نو هغوی ورته تحفې او تحایف تیار کړي وو. هغوی پوهېږي په دې باندې چې دوی بغیر د پیسو نه تسلي نه کېږي، نو پیسې او جوړه جامه او داسې شیزونه ورته برابروي. نو دې ساحرانو مول نه دا قید ولګولو چې ګوره موږ ته به څه پیسې میسې راکې. قال ویل فرعون نعم هو وانکم او یقینا تاسې به لمن المقربین، خامخا د نږدې کړی شو نه یاستئ، تاسې به نږدې کړی شوي خلک یاستئ، مقربین به یاستئ موږ ته. قالوا یا موسی اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. اوس د ساحرانو د موسی علیه السلام مبارزه شروع کیږي. قالوا ویل دې ساحرانو یا موسی
اما ان تلقیا یا اغرزوت و اما ان نکونا او یا بشو مونگا نحن الملقین مونگ غرزون کی مونگ بغرزون کی شو اول بمونگا خپل سحر ښکارا کو. موسی علیہ السلام ورته وی چې بس تاسې وغورځوئ. قال ویل موسی علیہ السلام القو غورځوئ، تاسې وغورځوئ څه چې غورځوئ. فلما القوا نو هر کله چې وغورځوه هغوی هغه خپلې امساګانې او پړي او رسۍ چې هغوی سره وي هغه یې وغورځولې. سحرو سحر یې وکړلو اعین الناس په سترګو د خلکو، واسترهبوهم او وی ویرول هغوی لره، وجاءوا او رایې وړلو بسحر عظیم سحر لوی په لوی جادو باندې راتګ وکړلو او خلک یې وویرول. دا دلیل دی په دې باندې چې سحر د اثر لري. الله رب العالمین دکې اثر اچولی دی، انسان باندې وشي نو هغه باندې اثر کېدلی شي. حتی موسی علیه السلام د هغه نه په زړه کې اوس قسمه خوف وموندلو، لکه وروسته به راشي فاوجس فی نفسه خیفة موسی. موسی علیه السلام هم زړه کې یو قسمه خوف د هغه نه راغی. الله رب العالمین ورته تسلي ورکوي چې د نه مه ویرېږه. نو دې د وجې نه سحر د اثر لري، په چا چې وشي په هغه باندې یو اثر راتللی شي، ولو که دا حرام شی دی ولیکن دا اثر پکې الله رب العالمین اچولی دی. نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې سحر شوی نو هغه بدن هم داسې و لکه تړلی شوی شانته کیچي. نو چا باندې چې سحر وشي هغه باندې درد راتللی شي، هغه باندې تکلیف راتللی شي، سترګې د هغه وړندېدلی شي په هغه سحر په وجه باندې، ژبه باندې اثر کېدلی شي، حتی اندام مخصوصه د انسان باندې اثر کېدلی شي. ډېر خلک یې که نه په هغه باندې سحر او جادو وشي هغه به خپلې بیبي ته نشي نږدې کېدلی. نو دې د وجې نه دا اثر په انسان باندې کېدلی شي جادو د وجې نه. نو دلته هم دې ساحرانو چې د سحر وکړلو او خلک یې وویرول، د خلکو په سترګو باندې اثر وکړلو او هغه اثر دا و چې د خلکو ته په سترګو کې دا راتللو چې دا خیرماران دی او خوځېږي. لکه سورة طه کې به د تفصیل راشي فاذا حبالهم وعیصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. د دوی دا پړي او رسۍ به چې دی حتی موسی علیه السلام ته په خیال کې داسې راتللی چې دا خیر ماران دی او داسې خوځېږي را خوځېږي. فاوجس فی نفسه خیفة موسی قلنا لا تخف انک انت الاعلی. ته پورته او ته ګټونکی د دې مبارزې نو ته مه ویرېږه. موسی علیه السلام ته الله رب العالمین دا تسلی الله رب العالمین هغه ته ورکړله. نو دې د وجې نه دوی داسې سحر وکړلو چې د خلکو په نظرونو کې داسې راتلله چې دا پړي دا ماران دي او دا خوځېږي را خوځېږي. نو دوی چې کله دا خپل پړي او رسۍ او دا لرګي واچول او سحر یې وکړلو نو موسی علیه السلام ته الله وحی وکړله چې ته دا خپل امسا واچوه. کله چې امسا واچوله نو د هغه نه یو غټ خامار جوړ شلو او دغه ټول ماران او د دوی دغه پړي او دا لرګي او دا هر څه تیر کړل. و اوحینا وحی وکړله مونږ الی موسی علیه السلام ته ان القي چې ته وغورځوه عصاک امسا خپله. فاذا هي نو ناڅاپه هغې تلقف تیرول ما یأفکون هغه چې دوی جوړوله. دوی چې کوم سحر کړی و او دغه پړي د خلکو په نظرونو کې داسې کړي و چې دا ماران په شان ښکاره شي نو هغه به دغې اژدها او د موسی علیه السلام د امسا نه چې کوم مار او خامار جوړ شوی ده به تیروله. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. بس خلکو ته دې ځای کې پته ولګېده چې موسی علیه السلام په حق دی او د ده سره حق دی او دا ساحران دا په باطله باندې دي. فوقع الحق پس ښکاره شو حق وبطل او بیکاره شو ما هغه عملونه کانو یعملون چې دوی کوله. د دوی اعمال دا بیکاره شلو او حق ښکاره شلو. فغلبوا نو مغلوب شو فرعونیان، مغلوب شو یا پړه شلو، بیکار او کمزوري شلو. هنالک په دغه ځای کې وانقلبوا او واپس شو صاغرین ذلیل واپس شو دا فرعونیان. نو ساحرانو ته هم دې ځای کې پته ولګېدله چې د موسی علیه السلام دا عمل دا سحر نه دی، دا معجزه ده. نو هماغه و چې هغوی په سجده باندې پرېوتل او ایمان ټولو راوړلو. والقي السحرة وغرزولی شو ساحران ساجدین سجده کوونکي، هغه پرېوتل او سجدې وکړلې. قالو ویل هغوی آمنا مونږ ایمان راوړی برب العالمین په رب العالمین، هغه پالونکي د مخلوقاتو باندې مونږه ایمان راوړی رب العالمین باندې. رب موسی چې رب د موسی علیه السلام و هارون او هارون علیه السلام دی، د موسی او د هارون علیهم السلام په رب باندې مونږ ایمان راوړی دی. نو کله چې ساحرانو ایمان راوړلو او فرعون مغلوب شلو، ذلیل او شرمنده او رسوا شلو، نو په دې ځای کې چې دی اوس د دوړ او د باو نه کار اخلي او دارنګه د مکر او د چل نه کار اخلي.
یو ځای ساحرانو ته وی د عوامو د ذهن سازۍ دپاره چې دا یو چل دی چې تاسې جوړ کړی دی دپاره چې دا خلک د دې وطن او ملک نه وباسئ او دویم اختار ساحرانو ته ورکوي چې زه به تاسې نه لاسونه او پښې کټ کړمه تهدید او اختار ورته ورکوي. قال فرعون ویل فرعون آمنتم آیا ایمان راوړو تاسې به په د باندې قبل ان آذن لکم مخکې دینا ان آذن لکم چې اجازت وکم زه لکم تاسې ته زما د اجازت نه مخکې ایمان راوړلو دا خبره غلطه وه ځکه چې ایمان کې چا نه اجازې غوښتل دا نشته دی. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه دا اوس طعن دی په جادوګرو ساحرانو باندې اوسه پورې خپل ملګري وو خو لیکن کله چې ایمان راوړلو نو دستي په هغې باندې طعنونه لګوي دا باطل پرستو طریقه وي چې د هغوی سره وي په صف کې د هغوی ملګری وي شرک او کفر کې وي هېڅ خبره نه وي ښه ورته مقرب او نږدې وي خو کله چې ایمان راوړلو صحیح توحید یې ومنودلو نو بس به سل تهمتونه په هغې باندې لګوي. ان هذا یقینا دا لمکر خامخا چل دی مکرتموه چې جوړ کړی دی تاسې فی المدینه په ښار کې په دې ښار کې دا تاسې یو تدبیر او چل جوړ کړی دی چې دا قبطیان وباسئ او موسی علیه السلام راوړی هغه بادشاه کوي او تاسې ورسره اوسېږئ لتخرجوا دې دپاره چې وباسئ منها د دې نه اهلها اوسېدونکي د قبطیان ترې نه وباسئ فسوف تعلمون پس زر دی چې تاسې به پوه شئ. د اختارو د فرعون ساحرانو ته چې مقصد تهدید یې کړل چې تاسې ته به سزا درکوم او تاسې به د خپل کار په انجام باندې پوه شئ. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف دا اوس تفصیل دی د هغه تهدید. لأقطعن خامخا کټ به کم ایدیکم لاسونه ستاسې وارجلکم او خپې ستاسې من خلاف رد و بدل معنا دا د خلاص او چپ خپه یا چپ لاس خیخ په داسې رد و بدل به درنه کټ کما. ثم لأصلبنکم بیا به خامخا په دار کم تاسې په سولۍ به کما یا به په دار کمه تاسې اجمعین ټول به راځوړنده کمه او په دار به هم کمه. قالو انا الی ربنا منقلبون په دې کې اوس د ساحرانو هغه چې ایمان یې راوړی دی هغې جواب دی. قالو دوی ویل انا یقینا مونږ الی ربنا خپل رب ته منقلبون ورګرځېدونکي یو. مقصد دا دی که مونږ ته ته سزا راکړې نو مونږ الله رب العالمین ته ورګرځېدونکي یو ته به چېرته خلاص شي الله رب العالمین به د ستا سره هم داسې معامله کوي. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا دا هم دغه مؤمنانو چې مخکې ساحرانو د هغوی قول دی چې مونږ کې کوم عیب نشته دی یوازینۍ خبره چې تاسې مونږ سره ورسران یاستې هغه د ایمان خبره ده بس په ایمان مو راسره ورانه ده. وما تنقم او بد نه ګڼې ته منا زمونږ نه الا ان مګر دا خبره آمنا چې مونږ ایمان راوړی بآیات ربنا په آیاتونو د رب زمونږ لما جاءتنا هر کله چې راغلل مونږ ته مونږ کې بل عیب نشته دی مګر دا خبره چې د ایمان د وجې نه ستاسې مونږ سره ورانه ده. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین دې کې اوس دعا دغه مؤمنانو چې ایمان یې راوړل نو اوس د صبر او د استقامت دپاره دعاګانې غواړي. وجه دا ده چې بادشاه ورته اختار ورکړی دی نو د مؤمنانو د شان سره دا مناسب دی چې هغوی باید د صبر او د استقامت دعاګانې داسې مواضعو کې وغواړي. نو یو طرف ته د الله رب العالمین نه د صبر او د استقامت دعا غوښتله او بل طرف ته سوره طه کې به راشي فرعون ته دا جواب هم ورکړلو چې فقد ما انت قاض بس څه چې کې تی وکړه انما تقضي هذه الحیاة الدنیا ستا دا فیصلې ورڅه چې دی تر دې دنیا محدوده دي دغې کې چلیږي آخرت کې الله رب العالمین حساب کوونکی ذات دی او الله رب العالمین به موږ ته مغفرت نصیب کړي. ربنا اے رب زمونږه افرغ راتوی کې علینا په موږ باندې صبرا صبر په موږ راتوی کې صبر توفیق راکړي. وتوفنا وفات که موږ مسلمین مسلمانان په حالت د اسلام کې موږ ته مرګ راوله. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض د آیت کې موږ ته فرعونیانو تیزی ورکول د فرعون ته په مقابله د مؤمنانو او د موسی علیه السلام کې قوم د فرعون راولګېدلو او فرعون ته ویلې چې دا اوس ته پرېږدې دوی په ځمکې کې فسادونه شروع کړي اختلافات به یو داسې نور نو دې د وجې نه د دې پرېښودل نه دي په کار. وقال الملأ او ویلې غټانو من قوم فرعون د قوم د فرعون نه اتذر آیا پرېږدې ته موسی و قومه او قوم د هغه دا ته پرېږدې لیفسدو دې دپاره چې فساد وکړي فی الارض په ځمکه کې به فسادونه کوي اختلافات به کوي او داسې نوره.
ویذرک او پریدی تا و آلهتک او آلهه ستا تا او د ستا د آلهه د تابعدارۍ نه واوړي. دا دلیل دی په دې باندې چې فرعون او د هغه قوم هغه مشرکانو د مختلفو څیزونو عبادت پې کولو. نو قوم ورته وایي چې دوی پرېږدي چې ستا او د ستا د آلهو نه دوی واوړي او د هغه د تابعدارۍ نه دوی واوړي. قال ویل فرعون سنقتل ابناءهم زر دی چې وبوژنو زامن د دوی ونستحیي او ژوندی به پرېږدو نساءهم زنانه د دوی نارینه به دوی ووژنو او زنانه به یې ژوندی پرېږدو. وإنا یقینا موږ فوقهم د پاسه دوی قاهرون زورور یو موږ کې زور شته دی ځکه دا بادشاهان او چارواکي چې دي په بادشاهۍ او قدرت او سلطنت او اسباب او مادیاتو د باندې چې دی نشه وي او تکبر راخیستی وي نو ځکه وایي چې موږ د دوی نه زورور یو او دوی به ووژنو. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا. د آیت کریمه کې اوس د موسی علیه السلام تسلی د خپل قوم ته هغوی ته دغې تهدید او د اخطارونو علاج ورښیي. الله رب العالمین زموږ شته دی، رب نه استعانت وغواړئ، رب ته صبر وکړئ، الله رب العالمین مدد کوي. دا ځمکه به تاسې ته په میراث کې درکړي. قال موسی ویل موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته استعینوا مدد طلب کوي بالله په الله واصبروا او صبر کوئ. الله رب العالمین ته صبر کوي. دا علاجونه دي د دغې تهدیدونو او د مشکلاتو او د مصیبتونو. ان الارض یقینا ځمکه لله د الله ده، د دې اختیار د الله سره دی. یورثها په میراث کې ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي من عباده د بندګانو خپلو نه. والعاقبة او ښه انجام للمتقین د متقیانو دپاره دی. الله رب العالمین اخرنی کامیابی او ښه انجام هغه متقیانو ته ورکوي. تقوا ځان کې راولئ. دا عجیب علاجونه دي. استعانت د الله نه، صبر غوښتل، تقوا اختیارول، دا هغه اسباب دي چې الله رب العالمین ضرور به ضرور د انسان سره مدد او کومک کوي. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. دي کې اوس د قوم شجاعت او بهادري. موسی علیه السلام ته وایي ستا نه مخکې او ستا نه وروسته موږ ته تکلیفونه راکړی شوي دي، موږ د دې تکلیفونو سره عادت یو، نو پروا مه کوه. قالو ویلی دوی د موسی علیه السلام قوم ویلی اوذینا تکلیف راکړی شوی دی موږ ته من قبل ان تأتینا مخکې د راتللو ستا نه موږ ته ومن بعد ما جئتنا وروسته د راتللو ستا نه موږ ته. ستا د راتګ نه مخکې او وروسته موږ ته تکلیف راکړی شوی دی مختلف تکلیفونه، نو موږ د دې تکلیفونو سره عادت یو. قال عسى ربکم ان یهلک عدوکم. دې کې اوس یو زیری موسی علیه السلام ورکړي، هغه دا دی چې امید دی او نږدې ده چې الله رب العالمین ستاسې دا دشمن دا هلاک کړي. قال ویل موسی علیه السلام عسى ربکم نږدې دی رب ستاسې ان یهلک چې هلاک به کړي عدوکم دښمن ستاسې دا دښمن او فرعون دا به هلاک کړي. ویستخلفکم او نایبان به کړي تاسې لره فی الارض په ځمکه کې به اختیار او بادشاهي تاسې ته درکړي. فینظر پس ویني به کیف تعملون چې څنګه عملونه کوئ تاسې. الله رب العالمین لیدونکی ذات دی او تاسې به ګوري چې تاسې څنګه اعمال کوئ. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات. د آیت نه وروسته اوس الله رب العالمین ذکر د عذابونو کوي په فرعونیانو باندې. الله رب العالمین موسی علیه السلام او دغه قوم سره دا امداد وکړلو چې په دښمنانو باندې ورته قسمه قسم عذابونه راوستل. ولقد اخذنا یقینا ناونیول مونږ آل فرعون فرعونیان بالسنین په قحطونو ونقص من الثمرات او په کموالو د میوو. الله رب العالمین قحطونه پرې راوستل، میوې ورته کمې کړلې. لعلهم دې دپاره چې دوی یذکرون نصیحت واخلي. فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. و دې نه به دې فرعونیانو نصیحت څه کې چې کله به پرې باندې خوشحالي راغله وایي موږ د ده لایق یو، دا لایقه ده چې موږ ته دا خوشحالیانې راشي. او کله به چې بیا غمونه او مصیبتونه او امتحانات پرې راغله نو بیا به موسی علیه السلام باندې بدفعلینې نیولې. فاذا جاءتهم نو هر کله چې رابغې دوی ته الحسنة ښه حالت خوشحالي به ورته راله. قالو به ویلې دوی لنا هذه دا زموږ دپاره دی، موږ د دې لایق یو چې موږ ته داسې خوشحالیانې راشي. وان تصبهم او که وبرسېدو دوی ته سیئة څه تکلیفه یطیرو بدفعلي به یې نیوله بموسی په موسی علیه السلام ومن او په هغه چا معه چې د هغه سره و. مؤمنانو او موسی علیه السلام پورې به یې بدفعلي نیوله او هغوی ته به یې د سپیروالي نسبت کولو
الا انما طائرهم عند الله. الله رب العالمین اس په دوی باندې رد کی. الا خبردار انما طائرهم یقینا سپیرواله د دوی عند الله مقرر و د الله سره. مقصد دا چې دوی د سپیرواله د الله رب العالمین د طرف نه دی او د الله سره په تقدیر کې دي، او یا سبب د دوی د سپیرواله هغه عملونه دي چې هغه د الله رب العالمین سره په تقدیر کې لیکل شوي دي. ولكن اکثرهم لیکن ډیر د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي. اکثر د دې خلکو ناپوهه دي او نه پوهیږي. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. د دې کریمه کې د دوی ضد او عناد الله رب العالمین ذکر کوي او خلاصه دا چې هر قسمه نه خطر راوړي مونږ ایمان نه راوړو. وقالوا ویل دوی مهما تأتنا هر هغه شی چې تراوړي مونږ ته به هغه من آیة د یوې نښې نه لتسحرنا دې دپاره چې سحر وکړي ته په مونږ باندې بها په هغې سره. معنا دا چې ته هر یوه نښه راوړي او د هغې په وجه باندې مونږ باندې سحر وکړي، یعنې د موسی علیه السلام د معجزاتو ته به سحر ویلي. فما نحنو پس نه یو مونږ لکه په تا باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي. زمونږ د ایمان نه ته مطمئن شه مونږ ایمان نه راوړو. دا دوی ضد او عنادو داسې خلکو ته الله رب العالمین بیا هدایت هم نه کوي. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. د آیت کې اوس الله رب العالمین دغه عذاب تفصیل ذکر کوي، کوم عذابونه الله رب العالمین په دوی باندې رالیږلي وو. فارسلنا نو راولېږلو مونږ علیهم په دوی باندې الطوفان طوفان، بادونه او بارانونه طوفانونه مونږ په دوی باندې راولېږل. والجراد او ملخان د دوی فصلونه او د دوی بوټي او دا شي نه به خوړله. والقمل او سپګۍ، کوم فصلونه نه به حاصلات چې وکړو نو هغه به د سپګۍ دې سیزونه ورته خوړله. د سپګۍ کې هغه ټول سیزونه داخل دي، که د انسان په سر کې کېږي یا په غله کې کېږي یا دارنګه په مالونو پورې نښلي، دغه ټول الله رب العالمین په دې باندې مقرر کړل. والضفادع او چنډخې په باندې الله رب العالمین مسلط کړي، بس ټوپونه به وال د دې په خوراکونو څښاک او دوی به پراتو په سر باندې به ورته ګرځېدله. والدم او وینه د دې اوبو خوراک او څښاک کې به وینه ګرځېدله. دا ناشنا عذابونه الله رب العالمین په دوی باندې مقرر کړي وو. آیات نښې وې مفصلات جدا جدا، د جدا جدا نښې او عذابونه الله رب العالمین په دوی باندې راوستي وو. فاستکبروا نو لوی وکړه دوی، وکانو و دوی قوما مجرمین، قوم مجرمان والله ځکه چې عذابونه ورکړله. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. کله چې په دوی باندې عذاب راغللو موسی علیه السلام ته بیا راغله ته دعا وکړه که دا موږ نه لرې شي موږ به ایمان راوړو. نو کله چې موسی علیه السلام الله رب العالمین نه دعا وغوښته او هغه عذاب به د دوی نه لرې شولو نو بیرته به د خپل هغه لوز نه په شا شو او خپل لوزونه به ماتوله. ولما وقع او هر کله چې واقع به شو علیهم په دوی باندې الرجز عذاب، د دې مخکې عذابونو نه به یو عذاب په دوی باندې راغی. نو قالو دوی به ویل یا موسی ادع لنا، ای موسی ادع لنا دعا وغواړه موږ لره ربک د رب خپلنا، بما عهد په سبب د هغې عهده چې وعده یې کړې ده عندک تا سره. معنا دا ده چې د ستا سره یې وعده کړې ده ستا دعا قبلوي، ته مستجاب الدعوات دعا دې قبلوي، موږ دپاره دعا وغواړه. لئن کشفت که لرې کړلو تا عنا زموږ نه الرجز عذاب، یعنې ستا په دعا سره زموږ نه عذاب لرې شو. لنؤمنن خامخا ایمان به راوړو مونږ لکه په تا، ولنرسلن او خامخا وبلیږو مونږ معک ستا سره بني اسرائیل. دا وعده به یې وکړله. فلما کشفنا نو هر کله به چې لرې کړلو مونږ عنهم الرجز د دوی نه عذاب الی اجل تر یو نیټې پورې. نیټه دا وه چې 7 ورځې یا 8 ورځې به د دوی د دې عذابونو ترمنځ فرق و. نو هغه خپل وخت پورې به چې مونږ د دوی نه عذاب لرې کړلو هم چې دوی به بالغوه رسیدونکي و هغې ته. اذا هم دغه وخت کې به ینکثون لوز ماتولو دوی، دغه وخت کې به بیا هغوی هغه خپل لوز مات کړلو او په موسی علیه السلام باندې به ایمان را نه وړلو. فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم. کله چې دوی ونه شو په دې باندې الله رب العالمین بیا دریاب کې په یو ځل باندې غرق کړل. فانتقمنا نو بدل واخیستلو مونږ منهم د دوی نه، فاغرقناهم نو غرق کړل مونږ دوی لره فی الیم په دریاب کې مو غرق او تباه کړل. بأنهم په دې وجه چې دوی کذبو دروغجن ګڼلي بیا آیاتنا آیاتونه زمونږ، وکانو او دوی عنها د هغې نه غافلین بې پروا و د هغې نه د الله رب العالمین د آیاتونو نه.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. هغه الله رب العالمین تبا کړل او بنی اسرائیل ته الله رب العالمین د شام او د مصر او د دې علاقو بادشاهي او هغه اختیار دوی ته ورکړلو. واورثنا او په میراث کې ورکړلو موږ القوم الذين هغه قوم ته كانوا يستضعفون چې ضعیف ګڼل شوي په مصر کې هغه ضعیف ګڼل شوي غلامان تنه جوړ کړی شوي. مشارق الارض مشرقونه د ځمکې او مغاربها او مغربونه د هغې التي هغه بارکنا چې برکتونه اچولي مونږ فيها په هغې کې. د هر ځمکې دپاره مختلف مشرق او مغرب وي. د دې د وجې نه د مصر او د شام د حدودات او اطراف دا ټول مونږ دوی ته په اختیار کې ورکړل او دوی ته په میراث کې ورکړل. وتمت کلمة ربک الحسنى على بني اسرائیل. نو الله رب العالمین هغه خپله وعده د نصرت او د مدد هغه پوره کړله، دښمن ورته هلاک کړلو. د الله رب العالمین وعده وه. وتمت او پوره شوه کلمة ربک فیصله د رب ستا الحسنى ښایسته. هغه ښایسته وعده او ښایسته فیصله دا وه چې دښمن الله رب العالمین دوی ته هلاک کړي. هغه وعده الله رب العالمین پوره کړله. علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو بما صبروا په دې وجه چې دوی صبر کړی و. ودمرنا او هلاک کړل موږ ما کان یصنعو هغه چې جوړول به فرعون و قومه او قوم د هغې بنګلې وغیره کارخانې دا ورته موږ هلاکې کړلې. وما کانوا او هغه چې دوی یعرشون چتونه جوړوله باغونه به یې جوړوله دغه باغونه او بنګلې دا ټول موږ ورته هلاک کړل. نو دا د الله رب العالمین وعده وه چې دا رښتینې شوه او الله پوره کړله. دښمن ورته هلاک کړلو او الله رب العالمین دوی ته کامیابي نصیب کړله. دې پورې د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو او د قبطیانو مسله وه چې هغوی الله رب العالمین هلاک کړل. د هغوی نه اوس فارغه شولو. نو دې ځای نه وروسته به اوس واقعه د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو شروع کېږي چې کله دریاب باندې واوښتل اخوا څه واقعات راغلل، کوم انعامات الله رب العالمین په دوی باندې وکړل، دا واقعه به شروع کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.